محترمین اخلاص نیت ډیر لوی شی دی په دنیا کې هم انسان د هغې اثر ویني بعض ټیم د صحیح نیت دی وجې نه ستا دنیاداری ستا دین جوړ شي چې ستا نیت صحیح ستا مقصد د الله رضایي ته به خپل دنیاوي کارونه کوي هغه به ستا دین وګرځېږي څنګه به وګرځېږي تو کاروبار په دې نیت باندې کوي چې زه حلالې پیسې پیدا کړم په دې حلالو پیسو خپل د اولاد پرورش وکړم په دې حلالو پیسو سره زه رزق راوړم دا حلاله نوړی زما خېټې ته لاړه شي او هغې سره ما ته الله طاقت او قوت راکړي بیا د الله په لارې کې جهاد هم کوم تبلیغ هم کوم منځ هم کوم درس و تدریس هم کوم مقصد مې د کاروبار دا دی چې خېټې ته مې حلال راشي او د الله بندګي پې وکړم ته کاروبار کوي هغه تا دپاره عبادت وګرځي سبحان الله پې نه وایي کنجوسانو دارنګې ته مړی خوراک ته کېناستې تا دا نیت وکړه چې دا ډوډۍ دې دپاره خورم چې دې باندې الله رب العالمین ما ته قوت راکړي د الله بندګي اور عبادت وکړم نس دې خپل ډک اور الله رب العالمین تعالی پې اجر راکړه ته بیده کېږې اسلامي طریقې سره بیده شوې د بیده کېدو دعا دې وویله د بیده کېدو دعا دې وویله او په دې نیت باندې بیدېږي چې الله رب العالمین ما ته سکون راکړي زما جسم ته آرام میلاو شي چې سبا بیا زه تازه دم شم د الله رب العالمین عبادت شروع کړم ته ټوله شپه بیده وي الله رب العالمین په دې خوب هم تا ته عبادت راکړه ته خپله دنیاداري کوي نیت دې سم کړلې ستا دنیاداري الله تا دپاره د دین ذریعه ګرځوله اور الله تا دپاره په هغې باندې عبادت اجر و ثواب راکړي محترمینو چې انسان کله خپل نیت برابر کی دی به بیا دنیاداری کوي الله رب العالمین د دنیاداری به بیا د لپاره دین وګرځي دارنګې صحیح نیت دی وجې نه بعض ټیم انسان د عمل نه پاتې د عمل ثواب ملاویږي وورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو سفر کې صحابه کرامو سره روان دا شیامبارې سفر وشو ورځ دو سفر وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل اے زما مرګرو صحابو په مدینه کې داسې خلق موجود دی چې په دې سفر کې ماته ته کوم اجر و ثواب ملاویږي په هر اجر او ثواب کې هغه ماته سره شریک دی یا رسول الله هغه خو په کورونو کې ناستي څنګه هغو ته اجر و ثواب ملاویږي موږ خو په دې لارې کې لوګي تندې برداشت کو ګرمي برداشت کو یخني برداشت کو تکلیفونه موچت کړي دي او ثواب هغو ته هم دغه شانې پوره ملاویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کوم خلق چې په مدینې کې شاته پاتې شوي دي هغو هم د الله رضا مقصود وه په دې سفر کې موږ سره تلل غوښتل د عذر د وجې نه د مجبورۍ د وجې نه شاته پاتې شوي دي هغو ته الله رب العالمین اجر او ثواب د هغو د نیت د وجې نه ورکوي سبحان الله اخلاص نیت ډیر لوی شی دی چې کله زما ستا د زندګۍ دا ترتیب بدل شي ډایرکشن باندې صحیح راشي په صحیح پټلۍ باندې روانه شوه یقین په الله وکړه د ډېرو منځونو ضرورت نشته د ډېر تبلیغونو ضرورت نشته د ډېر تقریرونو ضرورت نشته خپل الله سره خپل رابطه برابر کا اور نیت دې صحیح وګرځوه بیا ته ګوره ته دنیاداری کوه الله رب العالمین به تا ته په هغې باندې د عمل د اعمالو ثواب اور جزا راکړي محترمینو الله رب العالمین نن موږ تاسو له موقع راکړې ده چې څو پورې ژوند دی نو انسان سره چانس دی څو پورې ژوند دی که نه سړی ژوندی دی په دې باډۍ کې په دې جسم کې روح موجود دی تر دغه وخته پورې انسان سره چانس دی چې دی خپل خدای سره جوړه وکړي خپل اعمال برابر کړي الله رب العالمین حقیقي بندګي وکړي الله چې کوم مقصد دپاره دی لېږلی هغه مقصد ترلاسه کړي که ژوند لاړو نو چانس د لاسه لاړ یو ځله چې روح ووته یو ځله د دې جسم نه چې روح ووته نو بیا در سره اس اسمه چانس نشته تاسو وینئ نن سبا مرګ څنګه په تیزۍ را روان زندگی څومره مختصر شوې ده شاید دا یو وړوکې شان لطیفه ده خو د سبقه ډکه ده وړوکې شان یو لطیفه ده څه ماشومانو خپل بابا ته وی بابا وی دا بیا څنګه زندگی وه
دا بیا څنګه زندگی وا چې نه پکې انټرنیټ و نه پکې موبایل و نه پکې ټي وي و نه پکې وی سی آر و نه پکې د دنیا سیل سفاټې وي دا ستاسو جون خو ټول بیکاره لاړ. بابا وی سوی نه غلط شوی بونه سوی وی هغه کوم ژوند دی چې ته یې کوې نه پکې مونځ دی نه پکې قرآن شته نه پکې تلاوت شته نه پکې ذکر و اذکار شته نه پکې تبلیغ شته نه پکې جهاد شته نه پکې د مشر عزت شته نه پکې د علماو قدر شته نه پکې با اهم صله رحمي شته. زمونږ چون خو خو مونږ د دې دنیا د فتنو نه پناه تاسو د الله د دین نه پناه په فتنو کې سره مبتلا یې. محترمینو مونږ ټول د فتنو په دور کې موجود یو تباہ و برباد یو غرق پر کیو که نن ما تا خپل د ځان فکر اونکه نن ما تا خپل خدای سره جوړه اونکړه یقین په الله وکا قبر د جنت د باغونو نه باغ دی د هغه سړي دپاره چا چې الله راضي کړلی د جهنم د کندو نه خطرناکه کنده ده د هغه سړي دپاره چا چې الله ناراضه کړلی. الله رب العالمین د داسې اعمالو کولو توفیق راکړي چې الله به خوشحالیږي الله به راضي کیږي. الله دې دارنګې اعمالو کولو توفیق راکړي چې څنګه د نبی علیه السلام طریقه ده او هغه د مبارک سنت مطابقي الله دې زموږ ستاسو ټوله زندگی په سیده لار باندې روان کړي. آمین.